السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د ویډیو عنوان مو دی د کورنۍ د تعادل او نه تعادل عوامل. راځئ دا اړوند خبرې کوو. وایي ځینې علایم زه تاسو ته وایم چې د کورنۍ په تعادل او نه تعادل باندې تاثیر کوي. که تاسو دغه شان عملي کوئ نو ستاسو کورنۍ به تعادل ولري، او که عملي نه کوي تعادل به ونه لري. اول وای د جدایی یا رواني نږدېکت احساس په میړه او میرمنې کې موږ باید کله چې ژوند کوو د جدایی او د رواني نږدېکت احساس باید ولرو. یعنې که چیرې ته احساس کوې چې دا د ژوند ملګری مې جدایی راسه کوي، راسه لرې کېږي، د نږدېکت احساس یې لرې دی، دغه کس ماته نږدې نه دی، دا زما توأم میړه په یو داسې بې تعادله کس و، په دا نه پوهېدی چې دا ماینس ما څه لرې کېږي، دا دی د طلاق تصمیم ونیوي. ما دی د طلاق تصمیم ونیوي، دا به زما خور دوی ته زارۍ کولې او دا طلاق پر دا موضوع نه دی، پر دغه موضوع دی. تاسې زما او د دې هغه آخري میسیجونه وګورئ، دا وایس میسیج زما سره پروت دی، زه اورم. وایي تاسو دا مه وایاست دا طلاق پر دا موضوع نه دی، طلاق د هغه اولې ورځې څخه باید څه وایي. ما باید د واده پر دوهمه دی طلاق کړی وای او تاریخي ریکارډ مې جوړ کړی وای چې یو پښتني نجلۍ میړه پر دوهمه د واده طلاق کړي. ما ده ته 8 میاشتې وخت ورکړی و، ده په دا 8 میاشتې کې زه تر دا لب تر پزې پرې راوستلم او ما ایله کړي. یعنې دا د تعادل چې تاسو په کورنۍ کې غواړئ وساتئ، باید په دې پوه سئ چې دا نفر جدایي کېږي، رواني نږدېکت یې راڅخه لرې کېږي، نفر باید حساس واوسېږي. دوهم د متقابل درد شتون د تعادل سبب کېږي. باید موږ متقابل درد ولرو، او که چیرې دغه درد نه وي نو بې توجهي منځته راځي، او که چیرې متقابل درد موجود وي په کورنۍ کې توجه منځته راځي. دا د دې سبب کېږي د کورنۍ تعادل وساتل سي او یا هم ونه ساتل سي. دریم د واضح اهدافو شتون د کورنۍ د تعادل سبب کېږي، او که د واضح اهدافو شتون نه وي د کورنۍ بیا تعادلي منځته راځي او جدایي منځته راځي. حتی ګورئ واضح اهداف څه شي. زما دغه دوهم میړه چې و، اول یې راته ویل زه دا د نکاح در سره کوم، ما کورنۍ نه ده خبره کړې، 4 میاشتې بعد یې خبروم، 4 میاشتې بعد یې کورنۍ نه کړه خبر. اوس زما میرمن حامله ده چې کوشنۍ یې پیدا سي کورنۍ خبروم، کوشنۍ یې پیدا سو کورنۍ یې نه کړه خبر. ما یې په کونه کې ورته کړه ځه مال وځه بې غیرته د کار، بل کار نه لرې، د ښځې په خښتګانو کې چې فکر یې چې ودرېږه د یوې ماینې ورور یو شی راکړي، د بلې ماینې ورور یو شی راکړي، د خر بې غیرته یې وځه مال د کار. نوکران دا اهداف باید واضح، خبرې باید واضح، په ګونګ حالت کې به کورنۍ منځته نه بیایي، ځکه چې دا رقم سرپرایز به یې څوک درکوي. د غلط یا حقیقي انګیزو د اړتیا شتون باید موجود وي. باید ته د انګیزو ته وګورئ چې دا زما کورنۍ کومې خواته روانه ده. تعادل هغه وخت ساتل کېږي چې تاسو د انګیزو هغه حقیقت ته متوجه واوسېږئ. پنځم د ارامښتمنتوب او عزت نفس شتون. باید د کورنۍ غړي په دا کورنۍ کې د ارزښتمنتوب احساس وکړي، عزت نفس ولري، پر ځان باور ولري. که دغه نه د کورنۍ تعادل د منځه ځي. دغه زما دوهم میړه و چې و، ما ته بیا ویل ته چا څه کوی، ما ستا سره واده وکړي، غټ احسان مې در باندې وکړي. ډرت تا زما سره واده وکړي، پر ما دې احسان وکړي. ما پر تا احسان کړی دی چې ته میړه کړی یې، ولکه د دا لیاقت لري چې زما موټروان سي، خو ده چې کوي هغه زما د ارزښتمنتوب احساس یې د منځه راوړي. ما چې به درته ویله ما زما ستا په ژوند کې مشکلات دي، ولې ته څه خبرې کوې، ما پر تا احسان کړی دی چې تا سره مې نکاح کړی دی، ته نو چا څه کوی. موږ باید په نکاح کې په کورنۍ کې دا کار وکړو چې یو بل ته د ارزښتمنتوب احساس ورکړو. او بل د فردي توپیرونو ته توجه. هر انسان د بل انسان څخه فرق لري، موږ باید دا ومنو چې دا انسان فرق لري. ګورئ ما په دا ژوند کې 8 میاشتې دا ومنل چې وکې دغه انسان بې علمه دی، ناپوه دی، خر دی، په هیڅ نه پوهېږي، سم به سي هغه نه سم دی. بالاخره زه مجبوره سولم طلاق یې کړم. خو ده دغه نه احساس کوي چې دغه نجلۍ در ما یې ژوند فرق لري. زه ولې د دې په کورنۍ کې ناست یم پر سرخان باندې وایم چې غوښې مې خوښې دي. ته خپله ګټه وکړه، خپل کور ته یې راوړه، بیا وایه او تازه غوښې خورم بل شی نه خورم. د بل پر سرخان ناست یې او غوښې خورم بل شی نه خورم، دا خو نه کېږي. همیشه په یاد ولرئ که غواړئ کورنۍ مو تعادل ولري نو چې شو وکئ
د جدایي او رواني نږدېکت انډول وساتئ. په دې پوه سئ چې په کوم وخت کې کورنۍ غړي سم دي، په کوم وخت کې نه دي سم. د متقابل درک شتون باید موجود وي تر څو توجه منځته راسي. د واضح اهدافو شتون باید په کورنۍ کې. د غلط یا حقیقي انګیزو د اړتیا شتون باید موجود وي. او بل د ارزښتمنتوب او د عزت نفس احساس باید په کورنۍ کې. او بل د فردي توپیرونه باید ومنئ. هغه وخت ستاسو کورنۍ تعادل لري، او که دا ونه منئ ستاسو کورنۍ به تعادل نه لري. مننه.